السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو، په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو ملګرو، زه یم سید الله حسن، یو ځل بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو، په نن ویډیو کې بیا هم تاسو ته د فیسبوک آی ډي لپاره دوه ډېر خوندور او زبردست سټایلش بیو راوړي دي چې ستاسو به ډېر زیات خوښ شي، او که چېرته تاسو هغه په خپل فیسبوک آی ډي باندې ولګوئ، ستاسو فیسبوک آی ډي به ډېره ورسره ښایسته ښکاري. ملګرو، ویډیو شروع کوم، خو مخکې له دې چې ویډیو شروع کوم په خورا درنه هیله کوم چې که تاسو زموږ په دغه چینل کې نوي یاست نو مهرباني وکړئ زموږ دغه چینل سبسکرایب کړئ. ملګرو، دواړه بیو ما تاسو ته لاندې په یو سایټ کې اچولي دي. ملګرو، تاسو ته ښکاره معلومه ده چې که چېرته زه دا بیو په ډسکرپشن کې تاسو ته واچوم، ډسکرپشن څخه تاسو نشئ کاپي کولی، او د اسانتیا په خاطر ما تاسو ته ډسکرپشن کې یو لینک درکړی دی. کله چې تاسو په هغه لینک کلیک کړئ نو هغه کسان چې ډسکرپشن نه پېژني د ویډیو په دغه لیکلو د کلیک وکړي او د لیکنو لاندې لینک راځي. ملګرو، په دغه لینک به تاسو کلیک وکړئ او لاندې تاسو ته یو سایټ راځي، په هغه سایټ کې به تاسو ته دواړه بیو وي، هلته تاسو په اسانۍ سره کاپي کولی شئ. نو ملګرو، د لینک به تاسو ته فیسبوک کې د ویډیو نه پورته یا لاندې میلاو شي، هغه څخه تاسو هم په هغه باندې کلیک کولی شئ، دواړه بیو کاپي کولی شئ. نو ملګرو، زه راځم خپل فیسبوک آی ډي پروفایل ته، تاسو ته بیو درښایم. ملګرو، یو بیو دغه دی چې دغه ما هم په خپله جوړ کړی دی، او دوهم بیو زه تاسو ته درښایم. او بیو لګولو طریقه په نورو ویډیوګانو کې ما تاسو ته هم ښودلې وه، ډېره اسانه طریقه ده. که چا زده نه وي نو سمپل په دغه بیو تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړئ تاسو یو دوه اپشن راځي، یو ریموزیبل ایډیټ راځي، تاسو په ایډیټ باندې کلیک وکړئ. کله مو چې ایډیټ باندې کلیک وکړئ دغه بیو ترې کلیر کړئ مکمل. کله مو چې دا کلیر کړئ دوهم بیو راواخلئ او دلته یې ورسره پیسټ کړئ. کله مو چې هغه پیسټ کړئ ملګرو، په بره سیو اپشن راځي، په دغه سیو اپشن به تاسو کلیک وکړئ. نو دا د ملګرو بیو سیو شو. کله چې زه فیسبوک ریفریش کړم دغه بیو ورته چینج شي. نو دا د ملګرو تاسو وینئ چې بیو د فیسبوک آی ډي سره ولګېده، ډېر ښایسته او خوندور بیو ده. او که چېرته ملګرو ستاسو د فیسبوک آی ډي سره د بیو اپشن نه وي، په دغه ځای کې تاسو په درې ټکو کلیک وکړئ. کله چې دلته کلیک وکړئ دلته تاسو په ایډیټ پروفایل باندې کلیک وکړئ، او دلته ملګرو کله چې تاسو لږ لاندې راشئ دلته به تاسو ته بیو اپشن راشي، دلته په ایډیټ باندې کلیک وکړئ او یا هم اډ بیو اپشن به په هغه کلیک وکړئ، تاسو بیو ورسره زیات کړئ. ملګرو، دا به زموږ د نن ورځې ویډیو، په دې هیله چې دا ویډیو تاسو خوښه شوي. که چېرې ویډیو خوښه شوي ضرور لایک کړئ او له خپل ملګرو سره شریک کړئ. مننه، ښه وختونه او ښه شېبې ولرئ.